بسم الله الرحمن الرحیم. نن سیګنیچر لاین وایو. ګوري سیګنیچر څه ته ویلی شي؟ امضا ته. دوه ډوله امضا ده. یو ډول داسې امضا ده چې تی مایکروسافټ کمپنۍ نه په بیه امضا واخلي. سیګنیچر ګوري په دوه قسمه ده. څو قسمه ده؟ په دوه قسمه ده. یو چې دی ګوري د مایکروسافټ نه ته آنلاین اخیستلی شي په بیه پیسې به ورکوې، تا ته به امضا درکوي یا سمبول به تا ته درکوي. هغه سمبول په ټوله مایکروسافټ کمپنۍ چې مثلا څونه سمبولونه جوړ کړي هغه به ځانګړې امضا وي، فقط تا پورې به اړه لري، بس خلاص هغه بیا په بل چا نه خرڅي. همغې نه ته استفاده کولی شي. نو که وس لرئ واخلئ، ښه خبر دی. نو څنګه اخلئ؟ تاسو به سیګنیچر ته ورشئ، ایډ سیګنیچر سروس باندې کلیک وکړه، نو انټرنیټ به فعال وي. ته بیا دې ځای نه مایکروسافټ نه څنګه کولی شي د انټرنیټ په ترو سیګنیچر پرچیز کولی شي. سمه ده؟ بله خبر دا ده چې مایکروسافټ آفیس سیګنیچر لاین یا سیګنیچر بل موږ سره داسې شته دی چې هغه وړیا دی، د ټولو لپاره مفت دی، هر سړی هغه څنګه کولی شي کارولی شي. مثلا سیګنیچر اول دا دی چې د سیګنیچر چې څوک کوي د هغه نوم باید راشي. سیګنیچر څوک ترسره کوي؟ احمد. سمه ده؟ احمد څه دنده لري؟ مثلا منیجر دی، احمد من سره منیجر. خپله دنده به ولیکي، صحیح ده؟ او ایمیل ادرس به دې ولیکي احمد مثلا yahoo.com. صحیح شو؟ او هغې نه وروسته به اوکې ووایي. نو تا سره کراس سیګنیچر څنګه شو؟ جوړ شو. خو دا ځای ما غلط تعین کړی، دې ځای کې باید نه وایي فارمیټ سیګنیچر، دې ته اوس څه وایي؟ کراس سیګنیچر. دا باید د لیکلو په آخر کې ما داسې کړی وای. سمه ده؟ داسې به اوس کش کړم آخر ته یې وسم. نو دا د کراس سیګنیچر څنګه شو؟ ترسره شو. احمد منیجر دا امضا. اوس وګورئ دا د ټولو لپاره داسې دی، خو کراس سیګنیچر نه په هر ځای کې موږ تاسو استفاده نه شو کولی. داسې نه کېږي چې ته چا سره قرارداد کې کراس سیګنیچر ورته وکړې چې زه وروره دا زما امضا. دا نه داسې ځای کې استفاده نه کېږي. کراس سیګنیچر په هغه وخت کې استفاده کېږي چې مثلا یو چا تا ته څه راولېږل، صحیح شو؟ راولېږل درته، هغه ته وکتل، په هغې دې کره کتنه وکړه، په کومې نیمګړتیاوې چې وي هغه دې وکتلې. اوس د دې لپاره چې شخص ته ډاډ ورکړي چې دغه فایل ما کتلی، مشکلات مې ورته حل کړي دي، یا دغه فایل ما کتلی دې ته رسیدګي شوې ده، نو د دغه لپاره به ته اخره کې کراس سیګنیچر څنګه کوې؟ ترسره کوې. هغه بیا همداسې دلته تا سره ثبت کېږي، همیش لپاره ترې استفاده نه ځان ته شکل لري، هغه ته هغه وایي برېښنایي ځای. صحیح شو؟ اوس خبره دلته دا ده چې کراس سیګنیچر به دغسې ځایونو کې استعمالوئ چې کله تاسو یو څه وکتل، ومولیدل، قبول شو درته، مثلا د مثال په ډول استاد ته مونوګراف تاسو ولېږه، د دې لپاره چې اوس استاد تاسو ته ډاډ درکړي چې مونوګراف دې ما کتلی، په آخره کې کراس سیګنیچر کې بیرته درته درلیږي. صحیح شو؟ چې خلاص شو. نه نو پرنټ ته څه ضرورت، او چې پرنټ کې پرنټ کېږي ستونزه نشته، که ورقه باندې پرنټ کوې نو دا د پرنټ کېږي ستونزه نشته، پرنټیبل دی. سمه ده؟ او پرنټ کې موږ ستونزه نه لرو. نو پوه شوئ؟ دغسې تاسو کولی شئ کراس سیګنیچر په دغه ځایونو کې یوز کړئ. بله خبر په انزرټ کې موږ سره څه دی؟ موږ سره ډیټ اینډ ټایم دی. انزرټ ډیټ اینډ ټایم. اوس ډیټ اینډ ټایم ګورئ تاسو دا کولی شئ مثلا چې دغه فایل خبره مو دا کوله چې ډیټ اینډ ټایم څه کار کوي. ګورئ دغه لیکل ما وکړه، اوس غواړم دې لیکلو سره تاریخ اضافه کړم چې په دغه تاریخ دغه مقاله ما لیکلې ده، یا په دغه تاریخ مې دغه دوسیه کتلې ده. نو تاسو به داسې کار وکړئ، ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک وکوئ. اوس دا د ډیټ اینډ ټایم دا ټول وینئ، ټول فارمیټ دي. ښه تاریخ غواړئ ساده شکل کې غواړئ ده، که نه د ورځ نوم د میاشتې نوم درته په حروفو درکړي دا واخله، یوازې د میاشتې نوم پکار دی دا واخله. همداسې پسې راځه نو او دا مختلف فارمیټ دي. تاریخ او ساعت دواړه درته پکار دي چې په دغه تاریخ په دغو نه بجو باندې دا مقاله ما لیکلې، یا مې دا باندې دغه باندې کره کتنه کړې چې هر څه تاسو وایي دغه کار مې ترسره کړی. او که یوازې ټایم درته پکار وي، تاریخ سره ستا کار نشته، نو ټایم واخله. خلاصه زه دغه دواړه اخلم، زه ټایم هم اخلم، نو اوکې مې کړ، دا د اوکې شو، دا پکې ثبت شو. 10 کاله وروسته چې دا راخلاص کړم دغه نیټه به پکې وي 2019 12 میاشتې 14 نیټه 3 بجې 1:50 دقیقې همدا ورسره څنګه کېږي سیف کېږي. یو خبره. بله خبر دا دی که مثلا دې نیټې نه لاندې زه بله نیټه اچوم،
زه وایم دلته یو نیټه ماته راکړه خو نه داسې دې وي چې مثلا یا په سر کې دی ټولو نه سر کې چې هر ورځ فایل راخلاصوم د همغې ورځې تاریخ د پکې نو دا د څنګه شي اپډیټ دي شي نو ته به داسې کار وکړې ډیټ اینډ ټایم ته چې کله راغلی ډیټ اینډ ټایم به ځان ته انتخاب کې کم فارمیټ غواړي دا فارمیټ سمه ده یو خبره خو دا درته وکړم چې تاسو ګورئ دا په پرژن کې هم کتلی شي صحیح شو لکه پښتو کې هم تاسو کولی شي دا د دوشنبې ورځ دسمبر یعنې د میاشتو او د ورځې نومونه درته په څه کې لیکي پښتو کې صحیح شو حمل سور جوزا درته نه لیکي هماغه دسمبر او نومبر دا درته په څه کې لیکي یو خبره دویمه خبر دا ده چې تاسو هجري شمسي هم اخیستلی شئ هجري واخله دلته هجري نو تا ته درکې ګورې اوس هجري کې زه به پرشن واخلم دوشنبه صحیح شو ربیع الثاني دی ربیع الثاني 1440 کال صحیح شو سویمه نیټه په دې طریقه هجري شمسي هم اخیستلی شي ام القرا چې دی دا نو هم چې دی هجري شمسي هجري قمري دی صحیح شو دواړه چې دی هجري قمري دي زما پام نه و هجري شمسي نشته صحیح شو نو تاسو کولی شئ هجري قمري څنګه کوي ډېر ته به انګلیش انتخاب کوم نو خبره مو دا کوله چې اوس تاریخ اخلم اپډیټ هر ورځ دماغه تاریخ راشي نو ته به دا تاریخ سلیکټ کې اپډیټ اتوماتیکلی ته به ټیک مار آن کې او دا به اوکې کې نو تا ته به دلته تاریخ درکړي خو اوس سویم تاریخ دی 14 دا سیف که دا فایل ځان سره فایل دې سیف که بند یې که سبا شو اوس سبا پورې انتظار کوو 18مه نیټه به زه انتخاب کړم دا ساعت بیا څنګه دی ساعت خو دا دی بدلیږي ټیسټ را خلاصوم سبا شو سویمه نیټه شوه 18مه څو 2 سال یې تېرې دي که نه یعنې نو په دې طریقه ته آفرین اوس بیا اپډیټ باندې کلیک وکړو دا د لنډ څو شو 50 څو شو 350 سمه ده نو دا تاریخ چې دی بدلیدونکی دی هر ورځ د مزوره د نیټه څنګه کې درته درکوي فرق فقط څنګه کولی شي اپډیټ ته د که ټیک مار ولګو بدلیدونکی تاریخ درکوي که ودې نه لګو ثابت تاریخ درکوي سټیټیک سمه ده پوه شوئ نور خو انشاءالله څه نشته دی په دې ډیډ اینډ ټایم کې اسانه خبره ده ډیډ اینډ ټایم نه وروسته چې دی موږ تاسو څه لرو ابجیکټ لرو ګورئ ابجیکټ چې دی ډېر مهمه موضوع ده ابجیکټ تاسو کولی شئ د ابجیکټ په مرسته یو پروګرام په بل پروګرام کې څنګه کې راخلاص کړي مثلا زه غواړم چې ما ته په ورډ کې اکسل راخلاص شي نو اکسل ورکشیټ راواخله دا د تا ته په ورډ پروګرام کې دننه څه راخلاص شو اکسل راخلاص محاسبه کوي هر څه چې کوي وکړه اکسل کې دا محاسبه ډېر په اسانه کېږي زه دغه ټول جمع کول غواړم ډېر په اسانه جمع کوم یو ځل کلیک کوم بیا کلیک کوم دا د جمع شو دې ته بارډر ورکول غواړي دا د رش آل بارډر ورته ورکړي مثلا سایز زیات دی دا د سایز هم څنګه کړم زیات کړي او دا ځای ډېر دی مثلا دومره تا ته نه دی پکار دا کم کړه په دې شکل بهر د اکسل نه کلیک وکړه نو دا د ورډ بیرته څنګه شو خپل عادي حالت ته راغی هغه اکسل کې د چې کومه محاسبه کړې وه هغه په دې ځای کې اوس په ورډ کې تا ته څنګه کېږي ښکاري نو دې ته د ابجیکټ په ترو باندې په یو پروګرام کې بل پروګرام اوس بله خبر په ابجیکټ کې مثلا زه غواړم رسامي وکړم ورډ کې رسامي کېږي ګورئ موږ د رسامي لپاره ډېر پروګرامونه لرو خو اوس دلته چې فلحال کوم ساده پروګرام ما سره دی کوم پروګرام دی مایکروسافټ پاین نو بیټ مپ ایمیج واخله اوکې کا نو مایکروسافټ پاین تا سره څنګه کېږي راخلاصېږي دا دی په دې کې رسامي وکړه شیپ رسمه هر څه چې رسمه مثلا داسې یو ساده رسامي ما وکړه سمه ده سنډې راکمې دا بند که رسامي دې چې وکړه نورې بند که په خپله ورډ ته څنګه شي اوس بله خبر دا ده چې زه د ابجیکټ په ترو باندې یو پروګرام په دې کې غواړم خو زما یې آیکن پکار ده خپله شکل مې نه دی پکار صحیح شو لکه لینک غوندې نو ته به داسې کار وکړې ته به ابجیکټ ته راشې په ابجیکټ کې به ورته ووایې چې ما ته بیټ مپ ایمیج راکړه خو ډسپلی از آیکن آیکن یې چینج کولی سي کوم آیکن دې خوښ دی زه دغه آیکن مې خوښ دی اوکې که آیکن ته نوم بدلولی شي دا د بیټ مپ ایمیج دی که نه زه دا بیټ مپ لیکوم یوازې ایمیج پرېږدم اوکې که او دا هم اوکې که نو دا د تا سره څنګه شو ایمیج خلاص شو زه به یو شیپ پکې ډرا کړم مثلا دا یو شیپ صحیح شو او دا بندومه نو دا د آیکن په شکل کې ما ته راکړه همیش لپاره چې اوس کله پکار وي بس داسې کار وکړه ډبل کلیک یې وکړه نو دا به تا سره څنګه شي راخلاص شي دا د څنګه شو راخلاص شو خو مو لیده ګورې بیا یې بند کړم بیا زه غواړم چې راخلاص یې کړم ډبل کلیک دا د څنګه شو اوس دې ته ابجیکټ په ترو خو د آیکن په شکل کې وایي ډسپلی از آیکن پوه شوئ زده مو که
object مو پیژنده text from file وای ولې text from file څه کوي تاسو کولای شئ چې یو فایل په بل فایل کې څنګه کوي هغه کې جین کوي دوه فایلونه سره جین کوي د ټیکست فایل کله کله داسې کېږي چې یو فایل نه کاپي اخلي په بل کې یو ځای کوي یا هم څه مشکل ورکړي ګډ وډ شي نو دغسې چې کله داسې هغه سره مخ کېدلی نو تاسو ټیکست فرام فایل په واسطه څه کوي سره یو ځای کوي دوه فایلونه ما سره دلته د ټیکست په نامه فایل سیف دی وګورم یو بل فایل به ورسره یو ځای کړم د ټیکست فرام فایل په واسطه بل فایل به ما سره چیرته وي introduction yourself د څه دی ریډیوسینګ دا به ورسره څنګه کوم انسرټ کوم سمه ده دلته تاسو دا اولي ده کنه وګورئ څومره ښایسته دا فایل سمه ده د دې فایل سره څنګه شو او ډېر په اسانۍ اوس بله خبر دا ده چې زه ځمه مثلا په دغه کامران ډرایو کې وکنه دا مې راخلاص او په دې کې دا د انټروډیوسینګ دا مې اوپن په دې کې زه غواړم یوازې دغه ځای هلته ایډ کړم نو دا به سلیکټ کړم دا دی او را به شم کوم ځای ته انزرټ ته په انزرټ کې به راشم کوم ځای ته پوهېږي لینک ته په لینک کې به بک مارک ته راشم یو نوم به ورته ورکړم زه ورته نوم ورکوم T1 صحیح شو یعنې ټیکسټ 1 دا مې ایډ کړ وشو ایډ شو که نه سمه ده یوازې علي هیلو ایم علي دغه جملې زه غواړم څنګه کوم یو فایل دغه فایل نه یوازې دغه راوستل غواړم نو داسې کار به وکړم دا به سیف کړم او دا به بند وشو اوس ښه متوجه شئ زه غواړم دغه ټیکسټ کې یوازې همغه فایل نه همغه څو جملې راواخلم چې کوم ما بک مارک کړي دي نو تاسو به داسې کار وکوئ کوم ځای ته به ورشئ انزرټ ته په انزرټ کې ټیکسټ فرام فایل ته په ټیکسټ فرام فایل کې به داسې کار وکړئ رینج ته به ورشئ اول به فایل انتخاب کړئ دا یو فایل دی سلیکټ مې کړو فایل به انتخاب کړئ بیا به رینج ته ورشئ رینج کې به د بک مارک نیم څنګه کې ولیکئ څه مې ورکړی و T1 که نه T1 اوکې که T1 د چې ولیکو اوس ورته انزرټ یې کړه نو تا ته یوازې مخته T1 څنګه کې درکړي هیلو ایم علي زمونږ ګورئ نننی درس دا دی چې څنګه کولی شو دوه ټیکسټ سره یو ځای کړو دا خو دې زده کړه ټیکسټ فرام فایل ته ځي دویم هغه کوم فایل چې دی هغه انتخابوئ دواړه څنګه کېږي یو ځای کېږي اوس چې یو مشخص ځای یو کتاب نه یو څو ورقې یو څو پاراګراف یو څو خطه راواخلې نو د هغې لپاره به ته څه کوې ته به کوم ځای ته ځې ته به اول لاړ شې همغه کتاب به راخلاص کتاب چې کله راخلاص کړه خط دغه کتاب دی په دې کې مطالعه کوې صحیح شو یو دم دغه څو جملې د ډېرې خوښې شوې داسې په سور رنګ کې به درته په نښه کړم نو ته داسې کار وکړو آینده ته وایې چې دا زه کاپي کوم یو بل ځای ته نو ته به بک مارک کې ده څه به کې بک مارک سلیکټ به کې لینک ته به راشي بک مارک به کې T1 ما سره بک مارک پخوانی و که نه دا د T2 په نامه ثبتوم صحیح شو اوکې مې کړه سمه ده اوس خبره دلته دا دی کنټرول ان یو نوی ډاکومنټ اخلم په دغه نوي ډاکومنټ کې دا څنګه کوم انزرټ کومه سبا نو انزرټ ته به راشئ په دې کې به ورته څه ووایي په دې کې به ټیکسټ فرام فایل ته ورشئ په ټیکسټ فرام فایل کې به ورته ووایي چې هماغه ځای ته ورشه کتاب راته راواخله کتاب دا دی که نه کتاب به سلیکټ کړي ډبل کلیک ونه کړي رینج ته به ورشئ په رینج کې به ورته ولیکئ T2 راته راواخله او دا اوکې که اوس انزرټ ووهه دا د T2 ته څنګه کړه راواخیست T1 هم راواخلم سمه ده T1 دلته لاندې دې ځای کې په کار دی صحیح ده اوس د دې لپاره چې T1 راواخلې دلته بیا ورشه object text from file range T1 okay insert کتاب به سلیکټ کړو insert دا د T1 علي هیلو ایم علي که نه علي هاي حمید how is صحیح شو په دې طریقه تاسو ټولې بک مارک راغستلی شئ یو خبره بله دا ده که چیرته احیانا کار وکړي صحیح شو 100 په 100 کې نه وایم ما خپله پې پراکټس نه دی کړی نو زه به وګورم که چیرته په دغه طریقه کار وکړي چې مونږ دلته راشو ټیکسټ فرام فایل ته او فایل سلیکټ کړم رینج ته ورشم ورته یم T1 کاما T2 صحیح شو نو یو پراکټس دی هغه به یې کړو سمه ده انزرټ به واخلم نو ماته this bookmark does not exist صحیح شو په دې طریقه هم